بله هایلایټس لنډ شیبې د سیالۍ غورچان غوره شیبې تاسو ګورئ په دغه سیالۍ کې په دغه هایلایټس کې به ډېر زیات دفاعي انداز وګورئ چې د دواړو لوبډلو له لوري د دواړو لوبډلو د لوبغاړو او چپاندازانو له لوري په یو بل باندې حملې ترسره شوې. دا هم د سمنګانو لپاره هغه لومړی امتیاز و چې تاسو وکتو د سمنګان په امتیاز باندې پیل وکړ، هغه هم د شهزاده توران پهلوان له لوري، خو وروسته د پنجشیر له لوري بهترین کار ترسره شو، زبردست عکس العمل یې د سمنګان په وړاندې وښود، البته د امتیاز په وړاندې او وتوانېدل چې 2-1 په وړاندې په بهترینه شکل سره بریا ترلاسه کړي. دا هم د حاجي صفي پهلوان حرکت تاسو ګورئ او د پنجشیر لپاره د امتیاز ترلاسه کولو شیبه وه. په دغه شکل سره حاجي صفي پهلوان امتیاز ترلاسه کړ د پنجشیر لپاره. دویمه شماره لوبغاړی، بهترینه لوبغاړی او چابک لوبغاړی چې د یادې لوبډلې لپاره امتیاز ترلاسه کړ. وروسته له دغو امتیازونو څخه سیالۍ ډېر زیات بیا دفاعي حالات ته لاړه. پنجشیر پوره دفاعي انداز او حالات غوره کړ. دغه امتیاز هم د پنجشیر لپاره برخلیک ټاکونکی امتیاز و چې حبیب پهلوان ترلاسه کړ. د دې څخه وروسته سیالۍ نو ټوله په دفاعي حالات کې شوله، یوازې د یو بل حملې شنډول ول او یوازې پنجشیر په دویمه نیمه کې استراتیژي دغه وه چې پرېنږدي سمنګان ولایت چې د یادې لوبډلې په وړاندې امتیاز ترلاسه کړ. دقیقاً امتیازی که به دست آمده بود که روحیه بالا و بلند به تیم ولایت پنجشیر بخشید و نگذاشتن که تیم ولایت سمنگان امتیاز دیگر را کمایی بکنند به نفع تیم خود و همچنان در پایان نتیجه 2-1 به نفع تیم پنجشیر رقم خورد. رقابت نفسگیر بود برای هر دو تیم. تماشاچیان خیلی زیاد آمده بودند در استادیوم و همچنان در زمین خاکی بزکشی افغانستان برای تشویق چاپاندازان خود. بله تاسو دغه شیبې ګورئ، دغه صحنې ګورئ، د یو بل د حملو مهارول، د یو بل د موقعیتونو مهارول او په تیره بیا د پنجشیر لوبډلې له لوري تاسو د حاجي صفي پهلوان دغه حرکت ګورئ، پرله پسې حرکتونه. حاجي صفي پهلوان وخنده نن د پنجشیر لپاره ډېر ښه وځلېد. ورځستان کې حبیب پهلوان، خلیل پهلوان ټوله ښه لوبه ترسره کړه، هر یو په خپل ځای کې. دغه ښه موقع به د یادې لوبډلې لپاره تر څو دریم امتیاز هم ترلاسه کړو، خو په دغه امتیاز ترلاسه کولو بریالي نه شول. دلته د ذبیح الله پهلوان حرکتونه وه او هڅې وې. ورسره څنګ کې بیا هم حبیب پهلوان دی او ورسره څنګ کې حاجي صفي پهلوان چې په هره شیبه او هره ثانیه کې